د هلمند اوسنی والي طالب مولوي صاحب هغه ویل بیا پوښتنه هم ځینې وکړي دا زما خبره شاید اوس هم اوري دا میډیا خو ډېره سره ایله ده نو طالب مولوي صاحب ویل چې زما سره یو طالب و هغه تر وړې دوره هم کړې لوی دورې ته ولاړ حافظ د قرآن کریم د قرآن شریف حافظ دی ما ته ویل چې ما ته موټر بم را برابر کړ وایي ما ورته ویل نور جهاد کوه نظامي سړی موټر بم ولې کوي ولې موټر بم کوي خواهی جهاد کوي وایي در بس زارې شروع کړي چې خامخا موټر بم کوم آخر یې مجبور کړم ور برابر کړي چې موټر بم مې ور برابر کړي سودا مې په دې کې سوته وه هدف ته به ورسېږي نه به ورسېږي یو څه امریکایان به مردار کړي نه به کړي مردار دی وایي بیا مې د شپې خوب لیده وایي چا په خوب کې راته وویله چې هدف ته رسېدی زه ورسپور یم چې کله د موټر په سیټ کې کښېنستی سیشه یې کښته کړه موږ ته دی وکتل ګورې ټولو مسلمانانو ته زما حقوق ما بخښلي دي خو هغه چا ته نه بخښم چې زما د وینې سره خیانت کوي طالب مولوي صاحب وایي ما شاور وګرځول ما دا څه وایي څوک چې زموږ د شهیدانو د وینو سره خیانت کوي د حشرګاه پر میدان به محاسبه ورسره کوو هر څوک چې کوي دا ښه یاد ساتئ دا نه فدایانو بخښلي دي دا او نه موږ بخښو دویمه خبره واورئ څه ترحم شفقت په ځان کې راولي طالب جان خو غچې سو مجاهد ځوان خو غچې سو مجاهد سرو لمبو ته وغورځېدی ټوله نړۍ د امپراتورۍ د کفر د تورې غلامۍ د تورو کرغېړنو تاریکۍ نه خلاصه کړه نړۍ یې خلاصه کړه په الله قسم چې دومره کار دې مجاهدینو وکړي ټول امت مسلمه یې په احسان باندې هغه محسن دی ګوره یاد ساته ټول امت تر احسان لاندې دي ټول امت مسلمه چې دا ګرد امت مسلمه طالب ته وزر کښېږدي زړه ورته کښېږدي طالب قدم باندې کښېږدي مجاهد ولا جیم شور ادا کړي ټوله نړۍ یې د امپراتورۍ څخه خلاصه کړه د امریکې د اشغال نه یې خلاصه کړه که ملا دی که طالب دی په مدرسه کې دی که په حجره کې دی که په هر ځای کې دی ګرده به د مجاهد احسان مني په خارج کې دی که په داخل کې دی ګرد مسلمانان به احسان معنی ګوري دا ښه یاد ساتئ مجاهد دا قهرماني وکړه خو هو شاته یې بچان پرېښوه کونډه بیبي یې پرېښوه بوره مور یې پرېښوه سپین ږیري بوډا پلار یې پرېښوي واړه واړه بچي یې پرېښوه شهید سعید د ټولو برطانویانو ماتونکی د انګریزیانو ماتونکی د انګریزانو د امپراتورۍ ماتونکی د هلمند پخوانی والی الحاج ملا عبدالمنان شهید رحمه الله رحمتا واسعه هغه ماته په نوزاد کې ویل نوزاد کې یو طالب راته راغی وایي جمله صاحب په دې بازار کې یوه زنانه را روانه ده یو ماشوم یې در لاس نیولی دی ما وپېژنده و دا د فلاني مجاهد شهید کور والا قسم په خدای درته اخلم شهید اجملا صاحب خو شهید سوی دی موږ تاسو به پسې ورځو چې دا کیسه یې ماته کول ژړلی وای الله کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته دا د شهید کونډه که د حشرګاه پر میدان زه در ګریوان راونیوم زه به څه ورته وایم دا شهید که ما ته راغلی زه د حشرګاه پر میدان باندې تر ګریوان راونیوم زه به دې شهید ته څه وایم چې هغه وایي زما کوچنی زوی و په بازار کې سوال کوه ته والي وې ته نه وې په خبر اجي صاحب ته په روپۍ لرې ستا په کور بغل کې یتیمان دي ته نه یې په خبر ولې دونه پوښتنه نه کوې دی وایي ما هغه طالب واستوئ چې ورسره رایوله هغه زنانه چې کله راوسته او وړوکی ماشوم بچی ورسره دی هلته کښېنسته په حجاب و چادري کې راغله وایي ما ستړې مسې ورته وکړه چې خوره ستاسو کور کې مشکل دی وایي ما ته یې ویل چې هو موږ په کور کې شی نه و اوړه نه وه شی نه و زه راووتمه سړې که دا مسلمانانو څه کومک در سره و وایي ما ورته ویل ته د پلاني کور والا یې د هغه شهید وایي هو وایي ما ورته ویل تا د عبدالمنان د نامه نه وه اورېدلې خو ما ته به د یو طالب را استاوئ
د کور د کلي یو کس به دې را استاوي زه به دې خبرولم زه کور ته درکلم تا ولې نه راواستاوه وایي دې راته ویل دې ته مې نه دي فکر سوی وایي بیا مې ورته ویل چې ستاسو د کاله په کور کې خرچه څونه ده دې راته ویل چې زموږ خرچه په د کاله 1,00,000 روپۍ ده وایي ما طالب ته ویله مالي ته د ولایت ما ورته ویل 15,00,000 روپۍ ورکړه 15,00,000 روپۍ چې راواستې ورکړې وایي ما ورته ویل اوس یې په موټر کې کښېنوه کور ته یې بوځه شیان په بازار کې ور رانیسه اوړه ور رانیسه غوړي ور رانیسه شیان ور رانیسه چې کله یې روانه کړه چې موټر ته ختله در شا یې بار بار کتل هغه زوی در چادري نیولې وه وایي موره دا څوک دی چې موږ ته دونه ډېرې روپۍ راکړې وایي دې ورته ویل چې دا ستا د پلار انډیوال دی نو که انډیوالان ځانونه بولي د الله په خاطر باندې ترحم و شفقت وکړئ پر یتیمانو یې وکړئ پر کونډیانو یې وکړئ که انډیوالان ځانونه نه بولئ د بل چا ملګري ځانونه بولي بیا خو بېله خبره ده د ټولو اسلامي هېوادو سمې غوښتنه ده یا به په اسلام ځان را شریک بولي یا بې نه بولي که په اسلام ځان را شریک بولي ترحم وکړي شفقت وکړي که د کفارو ځانونه غلامان بولي که ستاسو خپل کار دی ستاسو خپل کار دی د کفارو غلامي کوئ پر هغه لار باندې به روان یاست شهید عجیب الله عبدالمنان اخوند وایي چې موټر ته وخته بیا یې شیشه کښته کوي کته وایي خدایه دا خلک کامیاب کړي الله دا خلک کامیاب کړي دا د کونډیانو دعاګانې وې دا د یتیمانو خوشحالي وه چې په موږ و تاسو باندې الله تعالی یو وارې دا معزز انقلاب راوستی اسلامي امارت یې راوستی نو یو آخرنۍ خبر مې درته دا ده چې ما خود د دې شهیدانو پیغام هم در تاسو راورساوي د فدایانو پیغام مې هم راورساوي د وخت د اتل د ټولو امپراتوریو ماتونکی امیر المؤمنین د هغه پیغام مې هم راورساوي خو زما د زړه غوښتنه نو هم دا ده چې دا زما لاس د امیر المؤمنین لاس دی ستاسو ټولو زما غوښتنه ده د امیر المؤمنین سره بیعت وکړئ رسول الله فرمایي من مات څوک چې مړ سو بېله بیعته ماته میتتن جاهلیتن دا مړ سو په مرګ د جاهلیت باندې ټول لاسونه راپورته کوي د امیر المؤمنین سره بیعت وکړي الله تبارک وتعالی دې ستاسو دا جلسه ستاسو دا ناست په خپل عالي دربار کې قبوله کړي یا الله ته ګواه اوسه دې ټولو مسلمانانو د امیر المؤمنین سره بیعت کړی دي دا شرغا په میدان باندې دا زموږ بیعت په هغه حقیقي بیعت کې راسه شمار کړه الله رب العزت دا جلسه په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوي الله دې دا مدرسه ټول مدارس سرسبز او شاداب ولري الله تعالی دې موږ تاسو زموږ تاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته بسپل مخ راولي الله تعالی دې د رسول الله د مبارک الله سنت حوض کوثر وبنصیب کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین